د غزني ښار څخه بیا تر مکور ولسوالۍ پورې د کابل کندهار د لویې لارې تازه حال. د دغې لویې لارې د جوړولو انجینران وایي تر مکور ولسوالۍ پورې د 9 کیلومتره سړک د رغېدو کارونه 24 کیلومتره بشپړ شوي دي. دې سړک ټول 9 کیلومتره دی چې تقریبا موږ 24 کیلومتره سړک موږ اسفل کړی دی چې په دې کې پلچکونه دي، استنادي دیوارونه دي. د حفظ مراقبت لپاره موږ ترازو فعاله کړې ده چې اوس انشاءالله دلته د وزارت له طرفه کله ناکله موږ ته سیار ترازو هم راځي چې اوس هم تاسې بیا کتلی سئ چې موږ له ترازو سره هغه موټران چې دروند وزن یې بر کړی و هغه اوس هم موږ درولي دي، توقف کړي دي. بلخوا موټر چلونکي او مسافر د کابل کندهار د لویې لارې په بیا جوړېدو خوښ دي او وایي چې دا سوداګریزه لویې لار دې په اساسي ډول جوړه شي. څونه کار چې کولی شي هغونه دې وکړه، خو کیفیت یې ښه وي او د دولت ته او هغه مربوطه انجینرانو ته د منلو وړ وي. نو موږ نهایت خوشحاله یو، الحمدلله. خدای تعالی د انجینر صاحبانو ته ټولو ته توفیق ورکړه او مسؤلینو چې خو دغه غوښتنه کوي چې دغه شي اگر چې کوي دا د ملت لپاره چې کوم بنیادي جوړښتونه دي دغه کوي او باید ډېر سخت توجه یې ده ورته. د کابل کندهار همدغه لویې لار د هېواد له مهمو ترانزیټي لارو څخه ګڼل کېږي. د تیر حکومت په مهال د مختلفو لاملونو له مخې ویجاړه شوې وه. خلک یې په بیا جوړېدو باندې خوښ دي او په اساسي بیارغونه باندې ټینګار کوي. محمد یعقوب شرافت، افغانستان ملي راډیو تلویزیون، غزنی.